د کعبې باره کې یو قصه مشهوره ده چې د دې لاندې یو خزانه وه او د دې سره یو غټ مار موجود و. ویل کېږي چې دا لوی اژدها وه. کله کله به د بهر ته راوتله او دا دومره غټه اژدها وه چې کله به بهر ته راووتله نو د ټولې کعبې نه به چاپېره شوله. ویل کېږي چې د مکې اوسېدونکي خلک هم د دې نه ډېر تنګ شوي وو. یو ورځ یو لوی جسامت والا مارغه راغی او دا داسې وخت و چې دا اژدها پکې بهر ته راوتلې وه. نو دې مارغه خپلې پنجې په دې کې خښې کړې او دا اژدها یې د دې ځای نه اوچته کړه. ملګرو، اگر چې دا واقعه په اورېدو کې ډېره مزیداره ده لیکن په حقیقت کې داسې وجود نه لري. بعضې تاریخي کتابونو کې دا رانقل شوي ده لیکن دا هیڅ یو صحیح سند نه لري. الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام لا نو پیدا کړی. په دې وخت کې ملایکو ته امر وکړو چې داس په ځمکه کې یو کور جوړ کړئ چې په هغې کې زما بندګي کېږي. نو ملایک ځمکې ته راغلل او په اول ځل د کعبې بنیادونه کېښودل او کله چې بیا آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز شو نو هغه خپل بچو سره دلته راغی او د دین طواف وکړو. بیا د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کله عذاب راغی نو په هغې سره د دنیا ډېره حصه په اوبو کې ډوبه شوه او هغې د وجې نه کعبه هم په دې طوفان کې ونړېدله. نو کعبه ملایکو جوړه کړې ده. دې سره داسې نور روایت هم شته دی چې د هغې نه معلومېږي چې دا په اول ځل آدم علیه السلام جوړه کړې ده. لیکن ملګرو دا قوي روایات نه دي بلکې په یو صحیح حدیث کې خدا راغلی دي چې د الله رسول فرمایلی دي چې د بیت المقدس او د کعبې په منځ کې 40 کاله فاصله ده. نو د دې نه معلومېږي چې په اول ځل د دې بنیاد ابراهیم علیه السلام ایښودی دی. د دې لوی طوفان نه وروسته داسې دغه شان ویران پروت و. کله چې ابراهیم علیه السلام د عراق نه هجرت وکړو نو الله سبحانه وتعالی ورته امر وکړو چې خپل بچي ځان سره کړه او لاړ شه. ابراهیم علیه السلام راغی او د مکې په دې شل بیابانونو کې خپله بیبي او بچي اسماعیل علیه السلام پرېښودل. ابراهیم علیه السلام د دوی نه روان شو او ډېر غمجن و. کله چې د دوی نه پناه شو نو کعبې طرف ته راوګرځېدو. دې ته یې مخ کړو او د الله سبحانه وتعالی نه یې څه دعاګانې وغوښتلې. دا دعاګانې د الله دومره خوښې شولې چې په قرآن کې رانقل کړي او قیامت د ورځې پورې به دا لوستلی کېږي. غرض مې دا و چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي دلته پرېښودل. بیا د دې نه وروسته دلته د الله په حکم سره د اوبو یو چینه روانه شوه کوم ته چې آب زمزم ویلی کېږي. اوبه ډېر لوی نعمت دی او انسانان هم په هغه ځای کې اوسېږي کوم ځای چې دوی ته اوبه په اسانۍ سره میلاویږي. چونکې دې ځای کې هم اوبه پیدا شوي وي په ډېر مقدار کې. دې وجې نه دلته څه وخت بعد بني جرهم قبیله راغله او دلته د دوی سره آباده شوله. څه وخت بعد الله سبحانه وتعالی امر وکړو ابراهیم علیه السلام ته د کعبې په جوړولو باندې. نو ابراهیم علیه السلام مکې ته راغی او د اسماعیل علیه السلام په شمول سره د کعبې بنیادونه کېښودل. ابراهیم علیه السلام کعبه ډېره پراخه جوړه کړې وه چې دې پکې نه و جوړ کړی او دې د 2 دروازو ځای پرېښودی و او دا کعبه هم په دې حالت کې وه تر دې چې د جاهلیت په زمانه کې د دې دیوالونه کمزوري شو او د دې د راغورځېدو خطره وه. دې وجې نه قریش راجمع شو او دوی دوباره د کعبې د جوړولو فیصله وکړله. د مکې سردارانو اعلان وکړو چې موږ به دا کعبه جوړو لیکن دې کې به هغه مال خرج کوو کوم چې حلال وي. دوی خپل منځ کې چانده راغونډه کړله چونکې دوی پکې د حلالوالي قید لګولی و. دې وجې نه دوی سره مال کم شو. دغه زمانه کې د دې عربو خلکو اکثر کاروبارونه د حرام وو. دې وجې نه دوی سره حلالي پیسې ډېرې کمې وي چونکې په دې راجمع کړل شوي مال سره دوی ټوله کعبه نه شو جوړولی. دې وجې نه دوی دا فیصله وکړله چې دا بادې به کم کړو. نو دوی راولګېدل او کعبه یې راکمه کړله او د حتیم د مقام یې پکې د کعبې نه جدا کړو. بل دغه زمانه کې به سیلابونه راتلل کعبې ته به اوبه راننوتلې. دې وجې نه دوی کعبې ته یوه دروازه پرېښوده او هغه هم د ځمکې نه اوچته کړله. نو په دې طریقې سره دوباره کعبه تعمیر شوه اگر چې دا د ابراهیم علیه السلام دغه طریقې نه مختلفه وه. کله چې دوی د کعبې دیوالونه اوچت کړل او حجر اسود د ایښودو موقع راغله نو په دوی کې اختلاف پیدا شو. د هر قبیلې مشر او سردار دا غوښتله چې زه د مبارک کاڼي په خپل لاس سره د کعبې دیوالونو ته اوچت کړم. په دې ټایم کې بوډا سړی راپاڅېدو او خلکو ته د دې مسلې د حل لپاره یو تجویز پیش کړو چې تاسو اوس کورونو ته لاړ شئ. سهار وختي چې ټول ناول دې کعبې ته څوک راغی نو هغه به د دې شرف حقدار وي چې حجر اسود په خپل لاس سره د کعبې دیوال ته اوچت کړي. د مکې ټول خلک او سرداران په دې خبره راضي شو. کله چې سبا شو او خلکو کعبې طرف ته منډه کړله نو دوی یو انسان ولیدو چې هغه دې ټولو خلکو نه مخکې راغلی و او په کعبه کې موجود و. دا انسان زموږ او ستاسو پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم و. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لا نبوت نه و میلاو شوی. نو د الله رسول امر وکړو چې یو څادر راوړی شو. نو د الله رسول حجر اسود په خپل لاسونو مبارکو کې راوچت کو او د څادر په منځ کې کېښودو. بیا دغلته موجود سردارانو ته دا وویل چې تاسو کې هر یو کس دا څادر د یو طرف نه ونیسي. په دې طریقې سره دوی حجر اسود راوړو او بیا د الله رسول په خپل مبارک لاسونو سره دا کاڼي په دغه دیوال کې کېښودو او په دې سره یو غټه مسله د خلکو منځ کې حل شوه. څه زمانه بعد پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی وشوه او د الله رسول په مکې کې خلکو ته دعوت شروع کړو. د الله رسول ډیره زمانه پورې د خلکو ته دعوت وکړو لیکن دا ډیر سخت دي له خلکو دوی خبره نه منله. نو د الله رسول مکه پرېښوده او مدینې ته هجرت وکړو. د هجرت نه 9 کاله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مشرکانو سره صلح وکړله.
د 10 کالو پورې. او د دې صلح نه بعد د عربو یو قبیله بنو خزاعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو. دویمه قبیله بنو بکر وه. دا قبیله د مکې د مشرکانو سره یو ځای شوه. په دې صلح کې دا ویلې شوي وو چې 10 کالو پورې به موږ په یو بل باندې حمله نه کوو، لیکن د مکې مشرکینو دا وعده ماته کړله. واقعه داسې وه چې بنو خزاعه او بنو بکر د دې دواړو قبیلو په منځ کې د ډېر زمانې نه دښمني شروع وه. په دوی کې بنو بکر قبیلې والو اراده وکړله چې په بني خزاعه قبیلې باندې حمله وکړي. دې وجې نه دوی د مکې د مشرکانو سره خبره وکړله او هغوی د دوی سره په دې حملې کولو باندې راضي شو، بلکې مدد یې ورسره هم وکړو په دې حملې کولو کې. بیا دې قبیلې په شپه کې سخته حمله وکړله په بنو خزاعه باندې. د دې قبیلې خلک مسجد حرم ته وتښتېدل، لیکن دوی پسې هلته لاړل او په حرم کې هم د دوی نه ډېر کسان ووژل. د دوی سره ډېر ظلم وشو. دې وجې نه په دوی کې یو کس په تیزۍ سره مدینې ته راغی او په اشعارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل هغه درد بیان کو چې دشمنانو ستا سره د صلح خلاف وکړو او په موږ باندې حمله وکړله. نو د الله رسول دوی له یقین ورکو چې موږ به ستاسو سره مدد کوو. د دې حملې نه بعد د مکې مشرکان راجمع شو او دوی به دې فکر کیو چې مسلمانان به اوس د دوی سره څه کوي. دوی به دې خبره فیصله وکړله چې ابو سفیان دې مدینې ته لاړ شي او هلته دې دوباره د صلح تازه کړي د مسلمانانو سره. ابو سفیان مدینې ته راغی، لیکن د الله رسول د سره صلح کولو ته راضي نه شو، بلکې خاموشي اختیار کړه. دین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لښکر راجمع کو او د 4 جماعتونو کې تقسیم کو. اولنۍ دسته د خالد بن ولید رضی الله عنه په کمانډ کې وسپارله. دیمه دسته زبیر بن العوام ته په قیادت کې ورکړه. دریمه دسته باندې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه مشر کو. څلورمه دسته سعد بن عباده رضی الله عنه ته وسپارله. مسلمانان د مدینې نه راوتل او د خپل نبی په قیادت کې مکې طرف ته روان شو. بل طرف ته مشرکین ته دا پته نه وه چې مسلمانان حملې کول والدي. د الله رسول الله خبر پټه ساتلی وه، یعنی دا یو اچانک حمله و په مکې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابو سره مکې ته را داخل شو او بغیر سره جنگ نه مکه مسلمانانو په قبضه کې راغله. صرف د مکې جنوب طرف ته د الخندمه په علاقې کې وړو کې شنجړه بوشو د خالد بن ولید او مشرکینو ترمنځ، لیکن مسلمانانو الله بدی کې کامیابی ورکړه او دوی په فاتحانه انداز کې مکې ته را داخل شو. هغه مکه کوم چې د جهالت په تیارو کې پټه وه د اسلام په نور سره منور شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته معافي وکړله. هغه ټول بوتان یې مات کړل کوم چې کعبه کې د مشرکینو یې ښودي وو او په دې سره دا خطه امن والا وګرځېدله. د الله رسول په مکه کې څو ورځې تېرې کړې او د دې نه بعد دوباره واپس شو مدینې ته راغی. او بیا د هجرت په 10 کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه روان شو مکې ته د حج په نیت باندې. مختلفو علاقو ته خطونه ولېږلی شو او خلکو ته دې حج کې د شرکت کولو لپاره دعوت ورکړی شو. د هر ځای نه خلک راجمع شول او سله پاسې 1 لک خلکو حج وکړو د الله د رسول په مصاحبت کې. په دې حج کې د الله رسول آخري غټه خطبه بیان کړه صحابه وته، کوم ته چې حجۃ الوداع ویل کېږي. بیا چې کله د الله رسول مدینې ته واپس شو نو 8 ورځې بعد وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه لاړو، لیکن ځان نه وروسته یو داسې امت پرېښودو چې هغه بالکل د دغه نبي اقتدا کوونکي وو، د ده په سنتو پسې روانو او تر قیامته پورې به په دې امت کې داسې خلک موجود وي چې هغوی به بالکل په صحیح معنو سره متبعین وي د الله او د رسول. هر شي کعبه ده نو دا په دغه زوړ حالت کې موجود وه. بیا چې کله اموي خلافت شروع شو نو عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په مکه کې د خپل یو جدا خلافت اعلان وکړو. نو مکې باندې کنټرول حاصلولو دپاره اموي خلفاو امر وکړو د حملې په کولو باندې. په مکې باندې حمله وشوله او د منجنیقو ګزارونه وکړلی شو په هغې باندې او د دې حملې په نتیجه کې د کعبې دیوالونه ډېر کمزوري شو. دې نه بعد عبدالله بن زبیر رضی الله عنه دوباره کعبه جوړه کړله او په هغه طریقه جوړه کړله په کومه طریقه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، یعنې 2 دروازې او حتیم به کې رابند کو. لیکن کله چې حجاج بن یوسف دوباره حمله وکړله په مکې باندې او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه یې شهید کو، نو هغه دوباره کعبه ورانه کړله او په هغه طریقه جوړه کړله په کومه چې مشرکینو جوړه کړې وه. کعبه بیا په دغه زوړ حالت باندې باقي پاتې شوه تر دې چې نن سبا هم په دغه زوړ حالت کې ده، اگر چې د دې په خوا شا آبادۍ کې همیشه تبدیلي راغلې ده د وخت په تېرېدلو سره.